سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې په واتساپ کې د نومونو لیست ولیکو یا د شیانو لیست، یعنې بغیر د دې نه چې یو دوه درې ورسره ولیکو، یعنې یو ولیکه دوه او درې څلور په خپله اخلي. سره زه به د واتساپ اپ باندې کلیک کوم. پر دې مثال زه به د هغې میسیج باندې کلیک کوم. هغې نه وروسته زه لیکم یو، د دې پر بس کې نقطه یعنې ډاټس لګوم، بیا د سپیس بټن وهم. هغې نه وروسته ورسره لیکم مثال خان، بیا انټر وهم. هغې نه وروسته ورسره لیکم جان، بیا انټر وهم. بیا ورسره لیکم سهیل. په همدا قسم سره تاسو کولی شئ چې انګلیسي نومونه هم ورسره ولیکئ. مثال ورسره ولیکئ جان، کریم او داسې نور. په دې ډول سره یې بیا ورته لیکلی شئ. بس ولیکئ نو د هغه په مربوطانه پته ورسېږي. همدا وه په واتساپ کې د نومونو او شیانو لیست کولو طریقه. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.